سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دا هغه یتیمه ماشومه ده. یو څو ورځې مخکې په واوره کې دوی لرګي ټولول، کاغذونه یې ټولول، خپل د کور مشکلات یې حل کول. هغه ورځ موږ په ویډیو کې ولیدل چې د دې بیچاره مور مریضه او د بېهوشۍ په حالت کې پرته وه. د دوا د درمل د څه شي توان یې نه درلودل. دا صغیره ماشومه سیاسره ده. دا بیچاره به څه وکړي، مور دپاره به څه وکړي، خو دا حد اقل دومره کولی شي چې یو بوجۍ واخلي، یا کباړ پسې ووځي، یا یو کار پسې ووځي، یا 50 یا 60 یا 10. خو نن سبا په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څومره زیاته ګراني ده. په 10 او 50 سل باندې دوا درمل نه کېږي. دغوی ته موږ راغلو، دوی ته یو څه امانت ده، هغه ورکوو، ورته سپارو یې. او د دوی هغه مور هم مریضه ده. اوس هم یو بل چا بیولې ده ډاکټر ته، هغه یې بیولې ده. خورکۍ دلته خپله موجوده ده. هغه امانت به د دوی خور ته وسپارو، ور به یې کړو. خورکۍ څنګه ده مور دې اوس؟ مریضه ده، شپخانې ته یو چا بیولې. مریضه ده؟ چا بیولې ده؟ هلته یو سړی پیدا شوی، مغې وړې ده. مغې وړې ده. دغه به ته واخلې، ښه هم خورې ته یې واخله. دا به واخلې او چې چا درته رالېږلي هغه ته به ډېرې زیاتې دعاګانې کوې. او مور دې چې راغله، مور ته به دې ووایه په دې باندې به دې خپل علاج وکړي، دوایي به دې وکړي. هغه کور کې چې کوم خوراکي شی کم دي، دا پیسې ډېرې دي. ښه کوم شی چې کور کې نه لرئ، بوټان نه لرئ، اوړه نه لرئ، شی نه لرئ، هغه به هم واخلي. صحیح ده؟ او مور ته به دې دوا درمل هم وکړي. صحیح ده؟ څنګه یې خوري؟ اوس ته خوشحاله شوې؟ ډېره که لږ؟ ډېره. ته وخانده راته. ملګرو، دا یتیمان دي. ښه د دوی زموږ او ستاسو، زما تر هر څه زیات زه خپل مسؤلیت دا ګڼم چې د دوی په سر باندې لاس کېږدم. نبي علیه السلام خوشحالېږي، الله پاک خوشحالېږي. دا ټول باندې غږ کوم چې د دغسې یتیمانو، د دغسې بېوزلو، د دوی دغه څهرو ته تاسې وګورئ، د دوی دا مخونو ته تاسو وګورئ، چاودې دي، په بد حالت کې دي. دا د څه د وجې نه؟ دا د غربت د وجې نه. دا غربت ځپلي خلک دي. خورکۍ ټولو افغانانو ته به دعاګانې کوي. ښه ته یتیمه یې، ستا دعاګانې قبلېږي. ښه هغه انسانانو ته چې اولادونه یې مریض دي، خپله مریضان دي، نور افغانان دي، موږ سره مرستې کوي، تاسو ته پیسې رالېږي، هغو ټولو ته به دعاګانې کوي. صحیح ده؟ دا کورتۍ دې هم نشته ده، یخ به دې هم کېږي. دا وګورئ دوستانو، کور کې حد اقل یو جوړه چپړه کوي چې یو سړی پښو کې، په پښو باندې د دوی په پښو باندې اوس هم شی نشته دی چې دی پښو کې. ټولو مسلمانانو ته به دعاګانې کوي. صحیح ده؟ صحیح ده؟ خورې ته خوشحاله شوې؟ لږ که ډېره؟ دوستانو، دا وه د نن ورځې خپرونه. تر څو زه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، خو لوی رب مو سپارم د الله.